بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو منغ او تاسې اورو چې پلانې د توحید والا دی. خپله سړی باید ځان په دې مقصد او معنا باندې پوهې کړي چې دا توحید خپله څه ته وایي. توحید ورونو عربي کلمه ده، معنا یې دا ده چې یو شی یو ګرځول، او په عامه اصطلاح کې او شرعي اصطلاح کې چې موږ او ستاسې استعمالو، معنا یې دا ده چې د الله رب العالمین یووالی ومني. دا په بادشاهۍ کې د رب په توحید کې چې الله رب العالمین زموږ او ستاسې ټولو رب دی. دغه رنګې د الله رب العالمین دپاره په عبادت توحید کې چې دا ومني چې یو الله عبادت به کومه، او دغه رنګې الله رب العالمین ته چې کوم نومونه او صفتونه ثابت دي هغه الله رب العالمین ته ثابتومه. نو دغه درې قسمه توحید چې علماو ذکر کړی دی، یو دا چې د رب توحید دا به مني چې دغه د رب توحید دا اکثر مشرکانو هم مانه، حتی د مکی مشرکانو هم مانه. الله رب العالمین وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الله رب العالمین وی که ته چېرته پوښتنه د دې مشرکینو نه وکړې، د مکې د مشرکین نه، چې د ځمکه او اسمانونه دا چا پیدا کړي، نو خامخا دوی به وایي چې دا الله رب العالمین پیدا کړي دي. د دې وخت نه د دې وجې نه د پخوا نه تر اوسه پورې اکثره مشرکان د الله رب العالمین د رب توحید مني، یعنی دا مني چې الله رب العالمین بادشاه دی په دغه ځمکه باندې، الله رب العالمین دغه ځمکه پیدا کړې ده، الله رب العالمین په دغه ټول عالم کې تصرف کوي. دا د پخوا نه تر اوسه پورې اکثره مشرکان مني، غیر د فرعون نه او نور داسې ځینو کفارو نه چې هغوی د الله رب العالمین د دغې رب او د پیدایش چې کوم دغه رب دی د دغې نه انکار کړی و. هغه دا چې فرعون ویلی چې زه ستاسې دپاره د ځان نه بل خدای نه پېژنم. الله رب العالمین وی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الله رب العالمین وی چې نفسونه ښه په دې باندې متیقن و او بیا هم انکار کاوه، دا د دې وجې نه چې ظالمانو او دغه رنګې لویي کوله. دویم توحید چې د عبادت توحید هم ورته وی او د الوهیت توحید هم ورته وی، هغه دې ته وایي چې یو انسان او دغه رنګې مخلوقات د الله رب العالمین یو وګڼي په عبادت کې، یعنی د یو الله رب العالمین عبادت وکړي، چې دغه توحید ډیر مهم توحید دی. د پخوا نه تر اوسه پورې چې کله انبیا وګوري په دغې توحید باندې لیږل شوي دي. ځکه مخکې موږ ذکر کړه چې اول توحید اکثره مشرکان هم مني چې کوم د رب توحید دی، خو اکثره مشرکان دا توحید نه مني چې الله رب العالمین په عبادت کې یعنی یوازې د یو الله رب العالمین عبادت وکړي. په دې وجه ډیر مسلمانان هم د دغې توحید کې پاتې راغلي دي چې ظاهرا سوچ دا کوي چې موږ د الله رب العالمین په توحید باندې روان یو، او حال دا چې د دوی په عقیده کې یو نوع شرک موجود دی. هغه دا چې کله یو انسان د یو الله رب العالمین عبادت کوي او یو الله رب العالمین مني، هغه به داسې مني چې یوازې د الله عبادت به کوي، دعا به یوازې الله نه غواړي. دغه رنګې چې هر عبادت دی، نظر دی، نور عبادات دي، دا به یوازې الله رب العالمین د رضا دپاره کوي. نور انسانان به ورسره نه شریکوي، نور مخلوقات به ورسره نه شریکوي. دې ته د الوهیت توحید وایي چې په دغې باندې اکثره خلک ګمراه شوي دي د پخوا نه تر اوسه پورې. په دغې توحید کې ځینې داسې شیان دي چې دا توحید کمزوری کوي، چې یو د هغې نه د الله رب العالمین نه ماسوا په بل شي باندې قسم کول. دغه رنګې د الله رب العالمین سره ریا کول. مطلب دا دی چې کله الله رب العالمین ته ودرېږي عبادت کې او ته داسې سوچ کې چیرې دا پلانې راننوته او عبادت صحیح شروع کړي، لکه ستا په زړه کې نوع د یو شرک راځي چې دې ته علما وړوکی شرک وایي، چې انسان ورسره د اسلام نه نه وځي، خو هغه کوم عقیده او کوم توحید عقیده چې ده هغه ورسره کمزوري کېږي. په دې وجه به انسان خاص الله رب العالمین عبادت کوي، هیڅ پیر به نه مني، هیڅ قبر به نه مني. ورونو دا لوی جهالت دی چې یو انسان دا سوچ کوي چې دغه قبر چې کوم دی د یو پنډ خاورو لاندې پروت دی، دا ماته پیدا رسي. د دې نه بل جاهل انسان څوک وي؟ حال دا چې هغه زموږ او ستاسې دعا ته محتاج دی
او مونږ او تاسو کې داسې خلک شته چې داسې فکر کوي چې مونږ دې ته محتاج یو، د هغې نه دعا غواړي یا نور عبادات کوي چې بیا دغه شرک اکبر چې ورته وایي چې انسان د اسلام نه وباسي، د هغې په نوم باندې نظرونه منل، قربانیانې کول، دا کارونه چې کوي انسان بیا دا بالکل مسلمان نه پاتې کېږي. او دریم قسم توحید چې علماو ذکر کړی دی هغه د نومونو او صفتونو توحید دی، چې یو سړی په دې باندې عقیده وساتي چې الله رب العالمین کوم نومونه او صفتونه ځان دپاره غوره کړي دي او ځان دپاره ذکر کړي هغه د الله رب العالمین نومونه دي، او دغه رنګې د الله رب العالمین په شان باندې هیڅ شی نشته، ځکه الله رب العالمین وایي لیس کمثله شی، الله رب العالمین په شان باندې هیڅ نشته. نو هغه دغه درې قسمه توحید دی. په دې وجه باندې چې هر یو نبی به راته خپل قوم ته به د الوهیت د توحید په باره کې بیان کاوه چې ګوره الله رب العالمین نه په غیر بل څوک داسې رب نشته چې تاسې د هغه عبادت وکئ. د دې وجې نه چې کله یو سړی وایي چې لا اله الا الله، لا اله معنا نشته لایق د عبادت چې کوم حق لایق د عبادت دی الا الله مګر یو الله دی. ډیرو انسانانو دا فکر کړی دی، دی پیریانو دا فکر کړی چې الله سره نور معبودان شته، خو د دې کلمې معنا دا ده چې الله رب العالمین یوازې حق معبود دی. چې کله ته لا اله الا الله معنا دا چې د الله رب العالمین نه د بل چا عبادت نه کومه، د بل چا نه دعا نه غواړم، بل چا ته سجده نه کومه، الله رب العالمین چې ما ته امر کړی هغه کومه. محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی. نورونو دا د لا اله الا الله مختصره معنا ده. نو انسان به کوشش کوي ورونو چې په دې توحید باندې ځان پوه کړي او په دې باندې عمل وکړي. چې کله یو سړی د توحید تحقیق وکړي، یعنی توحید چې په کوم شکل لازم دی او کوم شکل باندې ضروري دی او کوم شکل باندې موږ او تاسو ته نبی علیه السلام بیان کړي، په هغې شکل باندې انسان پرې راتګ وکړي، دغه انسان به بغیر د سوال نه او بغیر د عذاب نه جنت ته داخلیږي، لکه څنګه چې په یو حدیث شریف کې راځي: وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.